په دې کته پوه نه شو چې صرف لاس څنګه مشتاق اخی څنګه مخلص د هوټل څنګه ساشو یا هوټل خو ډېر زبردست خو ماته چې شوی دا چا دی نو هغه ډېر غټ پروډوسر دی ډېر ښه ځای دی ماشاءالله شیما علاقه څنګه ده یار حیوان سوپر زبردست ډایرکټر صاحب تاسو وایي جنگل میں منگل لکه دا مخلص صاحب د دې خاورې نه وته دی ښا دا زمونږ وروم بیا ستاره صحیح ده کنه مخلص ټول دې خبرې دا سره پکې څه بس دا بيخيوم بده ځای کې یو خبر پکې ته نه مالې دې سو الګا ته ولې خاندار ده خاندم خو نه سرجیو بس ډېر مزیدار دی دا په ډېر کنه مونږ وې چې شپه پکې وکړو ما دې وتا ته شپې ته پریدو ښا صحیح ده دا پریدو کدی راواچې د لوټو نه لګیو بو صحیح ده دا داسې هوټل چې په لوټه کې وګورو پرتی زنده مننه خوشاله اوسئ بیا پکې وخاندا دوا موټر یا پاره ولا حالات کور د اوجه پر کور د باندې کې سبا نه هوا جوړه وګم دغه دی موبایل د ټاک ورکړه ګټونه لوخ شته پکې دا تاسو ګلره نه سره ولي نه نو مالک دې نه مړه دا مې کړې وای انتظار على كل ما يعرف هذا بس زفر استاد او پاتشه وی کنه هغه د پاس به محمد پټی طرفدار شوی کنه محمد پټی پکې نه تکې نه چا راځي چا راځي خلک را کار کوي کنه یا زړه سترګې باندې ګور او ته نه دی غدي منګي علاقه کې پاتې ورته موږ خدای شي بارو باندې ملاویږي په دې لارو باندې بزرګونو پیرې موږ سټیټ دی راځي بټو دا نه په محمد پټی کې کوم راځي بهر بورا سره په وزیر حواله مګمان بو زفر زګي او ولته ډیر بس ما چې په داسې وښنایو د غسپرې حجرحال رستورانت کې نبی صاحب رستورانت کې امکانه وکړه څنګه ذایقه څنګه یار پلیټونه مو یاره لسون وړې خو ما وکړې ډېر خو مې نه ده خوړې وجه دا چې موږ 5 بجې ډوډۍ خوړله ماشاءالله ته زورور شوې دې خو راته وکړو او د دې رستورانت ماحول ما ځکه تاسو موږ ما چې دا اساس چا جوړ کړی کنه یو خو بلډینګ ډېر ښکلی دی بل د ناستې پاسته پروګرام ډېر مزیدار دی مطلب که چا فیملی راځي نو راتلی شو ډېر ښه دی ماشاءالله زنده باد مننه شاهد عثمان صاحب فلم ډایرکټر اینڈ ډراما څنګه چل دی سر ماشاءالله لومبه خورته ویلکم کو زمونږ شمال یشنغر ته رالی څنګه هوټل باره کې به څه وایي د خیر ډېره مننه مشتاق بھائی او چې مخلص صاحب خبره وکړه نو ماحول ډېر ښه دی اتماسفیر ډېر مزیدار دی او بل دا چې ما وختین دي ته وایي چې هغه وي جنګل مې منګل که په داسې ځای کې داسې ښایسته انوایرمنټ او ښایسته ماحول لکه ډېر مزیدار او پلیټر مونږ وخوړو ډېر مزه یې وکړه ډېر خوند یې وکړو ماشاءالله ماشاءالله مننه جي اصغر چیما صاحب ول یار خپای که څه وجه اصغر چیما د ډرامې نه علم ته ډېر سیریس دا څه وجه ده نه سیریس نه زه د مشرانو خبرو باندې زیات تر فوکس کوم چې دا لکه کاره کوي دا زده کړه ته کو کنه چې را مشر سوی راغې نه لګا زده کړه نو هوټل چې کوم نه ډېر خو هوټل له خو ځای کې دی بیزي ځای کې دی شکریا دې ټول ادا کوم چې زمونږ د غریب خانه ته رااله موږ احسان د چارلی ته خو پکې به هیڅ موایده ډېر بدرنګه بس د نور کنه شان باغ خبرو کوم چې څه خبره خو مشرانو وکړي مخلص صاحب وکړي شهید عثمان صاحب وکړي چیمه صاحب وکړي نو دینه بعد به زه سوې ما سپاتې نشو د دینه بعد کته څه نه نو دی به خامخا هغه تاسو یار پلیټر څنګه ځای څنګه په دې مشرانو کې مون خبره چرته وکړو بس شی ډېر مزیدار ماشاءالله خبرې دې ریپیټ کړئ ته به پکې څه یاره زه به دا ویم مشرانو خو ویل خو دوی نه به یو دوه خبرې نه شی وکړو ماشاءالله مونږ خو بار بار دلته کې راځو ډېره خوندونه مزې دیلو او د دې چې کوم د پلیټر ډېر مشهور دی او بل دا چې ډسکاونټ ریټونه دي نو څومره خلک زمونږ د اواز اوري نو دلته کې راځي حجرحال رستورانت ته نهر بنګلې ته نوید صاحب ماشاءالله دې چې کوم آنر دی ډېر زبردست انسان دی نو دلته کې راځي انشاءالله تاسو ته به فیش وغیره څومره کانې دي د هوټلو هغه به دلته تاسو ته په مناسب قیمتونو سره ملاویږي ډېره مننه
څو خدمت نور صحیح صحیح څنګه مننه استاد صاحب